ورپسې ټاپک چې دی زمونږه ډیډکشن دی. نو په بایولوژیکل میتھډ کې بایولوژیکل پروسس کې چې مونږ یو کوېسچن ارایز کو او بیا د هغې کم انسر چې راوباسو هغه کم سټیپس مونږ وي هغې کې ریکګنیشن بایولوژیکل پرابلم دی ابزرویشن دی پریویس ریسرچ دی لیټریچر بیا پسې هایپوتھیسس نه پس بیا دی ډیډکشن. اوس ډیډکشن څه ته وایي؟ نو ډیډکشن چې دی شرلاک هولمز که چا سیریز کتلی نو ده په ډیډکشن کې د ماسټري ده به ډېر زیات ښه ډیډکشن کوو د یو پرابلم. نو ډیډکشن یو لاجیکل کانسیکوینس دی د هایپوتھیسس چې هغه داسې وي چې کله تو ډیډکشن کې نو داسې قسمه کوېسچن به اف په هغې کې او دین یې پکې. فار ایگزامپل دا ځای بک کې لیکلی دی چې if all birds have wings که د ټولو مرغو څانګونه شته نو then pigeon is a bird نو pigeon چې دی هغه څه دی؟ هغه هم یو مرغۍ ده. نو detection helps a biologist to do experiment او د experiment ته دا detection help ورکوي چې تو په هغه څیز باندې څه وکړې experiment وکړې. داسې بل hypothesis دی چې all plants have a nucleus نو دې به detection څه وي چې که د ټولو بوټو کې nucleus وي then nucleus will be observed in each cell of blade of grass under the microscope. نو دا nucleus به د هر یو blade of grass چې دی په هغې کې موجود وي که موږ په مایکروسکوپ کې ګورو. چې ډیډکشن ته وکړو ایکسپریمنټ ته رالیدو نو ایکسپریمنټ چې دی دا ډېر زیات اهم میتھډ دی په بایولوژیکل میتھډ کې ځکه چې ایکسپریمنټ نه بغیر تو یو څیز نشي پروف کولی چې دا څیز کریکټ دی یا نه دی کریکټ. نو experiments in biological method لیکم نو دا یو څو سټیپس یې ماته راواخیستل داسې ایمیج دی خو راځو دې کنټرول له چې دې یو مثال ته وګورئ دې یو ته دا یو عام ډیزاین دی ایکسپریمنټ کنټرول ایکسپریمنټ ډیزاین دی دا په دې ساینټیفیک انفارمیشن کې شته. لکه اوس مثال کې طور پر دا بوټی دی دا لاندې ایکس اکسس که تاسو دا ګراف ښکاري دا څه دی ویکس دی مطلب په 2 هفته کې دا بوټی غټ شوی دی یا نه دی غټ شوی. دا A بوټی دی دا B بوټی دی او د دې هایټ دی وای اکسس باندې څه دی هایټ دی او دا پرپل کلر وال چې دا پلانټ A دی دا یو دی او دا بل B دی. اوس د دې دواړو ګروت کمپیریزن ګوري. اوس مونږ دا کوېسچن دی چې د نایټروجن یا د سرې ورکولو سره یا هغه بوټی چې مونږ هغې له سره ورکوو د هغې سره د پلانټ ګروت سیوا کېږي زر په نسبت د هغه بوټي چې کوم ته سره نه میلاویږي. نو موږ داسې قسمه یو کوېسچن ارایز کړو بیا وله موږ 2 ګملې وکتلې په هغې کې یو خاوره واچوله اوس دې پلانټ A ته موږ چې دی سره واچوله او د پلانټ B ته موږ سره نه اچوله نو 2-3 هفتې پس موږ ګورو چې پلانټ A چې دی هایټ ډېر زیات سیوا شوی دی د بل چې دی کم دی. د دې مطلب دا دی چې د سرې په ګروت کې څه نه څه کردار شته چې د دې هایټ یو سیوا دی او د دې بل کم دی. دغه شانتې دا اګزامپل چې دی دوی جنریټ کړی دی وایي چې کاربن ډای اکساید چې دی فوټوسنتھیسس کې ډېر زیات اهم دی. نو موږ به څه کوو دا ایکسپریمنټ به څنګه کوو پلانټس به راواخلو سویلز او سن لایټ چې دی هغه به ورته پرووایډ کړو خو یو ته به موږ کاربن ډای اکساید چې دی هغه نه پرووایډ کړو مطلب پلاستیک په دې چاپېره کړو یا به یې کور کړو بند به یې کړو چې کاربن ډای اکساید به ته نه ځي. دا زما سره شو ایکسپریمنټل ګروپ او دا بل چې کوم دی کنټرول ګروپ په هغې کې کاربن ډای اکساید ځي. نو اوس که هغه بوټي سروایو کوو ګروت کېدو د هغې نو د کاربن ډای اکساید به بیا څه رول نه وي خو که هغه بوټي ګروت نه کوو نو مطلب دا ده چې کاربن ډای اکساید په فوټوسنتھیسس کې رول شته
دا experiment دا prove کوي. داسې وایي چې more than 2000 year ago physicians were familiar with malaria at those time. خو په هغه وخت کې ملیریا ته خلکو ته پته وه، خو په هغه وخت کې هغې ته به یې څه ویل chills a fever به ویل. نو ملیریا چې دی په دنیا کې هغه بیماري ده چې دې دنیا کې د ټولو نه سیوا خلک مړه کړی دی. چې کله ته ایکسپریمنټ وکړې ریزلټس دې راواخیستل خپل د کنټرول ګروپ او د ایکسپریمنټل ګروپ، د هغې نه به تو کنکلوژن راوباسې، انالایز به کړې ډیټا، سټیټسټیکل میتھډز باندې به تو چې دی هغه وګورې چې دا قسمه پیټرن زما سره راغلی دي، دا قسمه چینجز راغلی دي، دا قسمه اثر راغلی دی. نو دا به تو په کنکلوژن اینډ دا به تو کنکلود کې او بیا به هغه ریپورټ کې او هغه چې ریپورټ تا وکړو دا بیا تو څه کې پبلش کې. هغه په ساینټیفیک جرنل کې هغې ته بیا تو به پبلش کې او هغې ته موږ وایو ریسرچ آرټیکل. اوس یا دا په بک ریپورټ کې هم تو ورکولی شي. دا بیا هغه کنکلوژن تو په سیمینارز یا په نیشنل انټرنیشنل لیول کې هم پریزنټ کولی شي. که ښه ریزلټ و، ښه ایکسپریمنټ و، ښه مسله ته هواره کړې وه، انټرنیشنلي تا چې دی ښه اپروچ یا ښه سکالرشپ تا ته په دې باندې میلاویدی شي. نو دا پوره میتھډز و د بایولوژیکل پروسس بایولوژیکل میتھډ. بیا د دې نه پس دویم کوم چپټر چې دی د دې ده هغه دی په ریل لایف اګزامپل باندې کوم چې ملیریا دی چې وټ کاز ملیریا. نو هغه ابزرویشن څنګه جوړ شوي وو، کم ابزرویشن وو، بیا د هغې نه پس هغه ډیټا څنګه کلیکټ شوې وه، تیوري او دا دې ته لږ وګورئ. دا یو ښه چارټ دی، په دې باندې ښه واضحه چې دی خلک کتلی شي. نو دا بایولوژیکل پرابلم دی، کوېسچن ته رایز کړو، ابزرویشن دې وکړل، بیک ګراونډ سټډي د هغې په باره کې وکړه، که بیک ګراونډ سټډي د هغې په باره کې وه جو ښه که نه وه، نو تو به خپل سټډي به کې، ابزرویشن به کې، کوالټیټیو کوانټیټیټیو ډیټا به راټولې، ګورې به، هایپاتیسس به ډیولپ کې. بس هایپاتیسس ډیولپ تا وکړو او ډیډکشن دې هم ډیولپ کړو. بیا د هغې نه پس به ایکسپریمنټ وکړې، ډیټا انالیسس به وکړې. اوس که ریزلټ میچینګ کوو هایپاتیسس نو صحیح، که میچ نه کوو نو بیا به بله نیو هایپاتیسس ډیولپ کړي. بیا به د هغې نه پس کنکلوژن ریپورټینګ د ریزلټ وکړي. دا یو پوره پروسس دی د بایولوژیکل میتھډ. کله هم تو بایولوژي کله یو پرابلم سالو کړې نو په دې میتھډز باندې به ځې، نو هله به تو چې دی ښه ریسرچر جوړېدی شي. Thanks for watching. See you in next video.